بسم الله الرحمن الرحیم. آیا تاسو پوهیږئ چې د ځمکې نوم یا نافذ زمین څه شی دی؟ نافذ زمین یا د ځمکې نوم کعبه یا بیت الله شریف دی. دغه خبره اول ځل په وید کې راغلی ده، خو په موږ مسلمانانو کې هم دا تصور موجود دی چې کعبه د ځمکې مرکز او نافذ زمین دی، خو موږ سره داسې کوم واضح دلیل او ثبوت نشته دی. یو روایت موجود دی خو هغه هم ضعیف دی. هغه داسې دی چې 40 کاله د ځمکې د جوړېدو نه مخکې کعبه د یو ځګ غوندې موجود وه او بیا د همدې نه ځمکه خوره شوه. دا روایت په ابن کثیر کې دی خو ضعیف دی. او بل د بخاري شریف حدیث دی چې کله چې د بارانونو او سیلابونو په واسطه باندې د کعبې شریفې دیوالونه خراب شو، نو خلکو غوښتل چې دا بیرته جوړ کړي، خو کله چې کار یې پې شروع کو خلکو ډیر په احتیاط کار کولو او ویریدل چې هسې نه چې د الله عذاب را باندې را نشي، ځکه چې یو څه وخت مخکې ابرهه او د هغه لښکر سره د پیلانو راغلي وو چې کعبه شریفه ورانه کړي، خو مخکې د دې نه چې کعبې شریفې ته ورسیږي الله تعالی ټول هلاک کړل. نو دوی هم ویریدل چې د کار په دوران کې داسې کوم شی ونشي چې الله په موږ عذاب نازل کړي، نو هره لوټه او تیږه به چې لرې کول ډیر احتیاط به یې کولو. خو یو وخت یوه شنه تیږه په بنیاد کې راووتله چې هغه هیچا نشو کولی چې یې وخوځي او یې راوباسي. خو بالاخره یو پهلوان سره د څه نورو کسانو راغی او د اوسپنې ښه قوي جبل یې د دې تیږې لاندې کړو او زور یې پې وکړ، دا تیږه وخوځېده. همدا چې تیږه وخوځېدله زلزله شروع شوه، نو بیا خلک وویرېدل او دا تیږه یې پرېښوده او نور د دې نه ښکته ملا نړل او د همدې نه پاسې کار شروع کو او کعبه شریفه جوړه شوه. خو کېدای شي امکان لري چې دا زلزله په ټوله دنیا کې شوي، ځکه چې د ځمکې نوم یا نافذ زمین وخوځېدو، خو صرف هماغه خلک چې په حرم شریف کې وو په کعبه باندې کار کولو او یا خوا او شا قبایلو ته دا اندازه ولګېده چې دغه زلزله چې وشوه د دې علت د کعبې په بنیاد کې د هغې تیږې خوځېدلو. لکن په نوره دنیا کې لکه هند، پاکستان، جاپان او نوره دنیا کې چاته هم دا احساس شاید نه وي شوی چې دا د دې زلزلې علت د کعبې په بنیاد کې د تیږې خوځېدل وو، ځکه چې په هغې وخت کې ټکنالوژي نه وه او دا چاته نه معلومېده چې د دې زلزلې مرکز کوم ځای دی. نو ما ته خو صرف دومره معلوماتو او که د دې نه زیات تاسو کې چاته معلومات وي او کوم حدیث شریف چاته معلوم وي نو ما سره هم شریک کړئ، الله تعالی دې اجر درکړي. اوس راځو په دې باره کې چې کعبه د ځمکې نوم یا نافذ زمین دی
ساینسي تحقیقات ګورو، په نیچر یا طبیعت کې یو نسبت یا ریشو ده چې هغې ته ګولډن ریشو یا طلایي یا د سرو زرو نسبت وایي. دا موجود دی. د دې حسابي قیمت دی 1.618. په مثالونو کې به انشاءالله پوه شئ چې دا نسبت یعنی ګولډن ریشو یا طلایي نسبت څومره اهمیت لري او څومره مهم دی. که تاسو خپل قد ښه په دقت سره اندازه کوئ، یعنی د سر نه د پښو پورې دغه فاصله، د سر نه د پښو پورې دا تور خط ګورئ ده، یعنی دا فاصله دا ښه په دقت اندازه کوئ او دې ته اکس ووایئ، اکس ورته ووایئ. او بل د نوم نه د پښو پورې دغه فاصله ښه په دقت اندازه کوئ او دې ته وای ووایئ. او بل د نوم نه پاس د سر پورې دغه فاصله ګورئ، دلته دا سور خط دی، دې ته زیډ ووایئ. اوس که تاسو دا خپل قد یا هایټ او یا اکس چې مونږ ورته ویلی دا راوالئ او په وای یا د نامه نه د پښو پورې فاصله باندې دا تقسیم کوئ، جواب 1.618 راځي. ګورئ اکس په وای یا قد د سر نه د پښو پورې فاصله د نامه نه د پښو پورې فاصله په دې تقسیم کوئ، جواب 1.618 یا ګولډن ریشو یا طلایي نسبت راځي. او بیا دا د نوم نه ښکته د پښو پورې فاصله یا وای دا راواخلئ، د نوم نه د سره پورې په دې فاصله باندې ګورئ دا سور خط یا زیډ په دې باندې تقسیم کوئ، جواب بیا هم 1.618 راځي. ګورئ وای یا د نامه نه د پښو پورې فاصله دا تقسیم په زیډ کوئ، زیډ یعنی د نوم نه د سر پورې فاصله باندې تقسیم کوئ، جواب راځي 1.618 یا 1.618 یعنی ګولډن ریشو یا د سرو زرو یا طلایي نسبت. دغه نسبت یا ګولډن ریشو یا طلایي نسبت دا په نیچر کې په ډیرو شیانو کې دی. دا بیله خبره ده چې په انسان کې په نوم کې دی، چې په انسان کې نوم دی، خو دا په ډیرو شیانو کې دی. مثلا تاسو به اوریدلی چې په پیرامید اف ګیزا یا اهرام مصر کې مومیایی یا ممی د زرهاو کلونو په تیریدو سره بیا هم محفوظ دي او خراب شوي نه دي. دا ولې؟ علت یې څه دی؟ علت دا دی چې پیرامید اف ګیزا یا اهرام مصر دا چې په کوم اساس او بنیاد باندې جوړ شوي دي هغه د ګولډن ریشو یا طلایي نسبت په اساس او بنیاد باندې جوړ شوي دي، یا دا په دې اساس دی. دلته وګورئ د دې اهرام دا ارتفاع یا جګوالی 480 فوټه دی او اوږدوالی 256 فوټه دی. د یو سایډ اوږدوالی 256 فوټه دی. اوس تاسو دا اوږدوالی راواخلئ په ارتفاع باندې تقسیم کړئ. ارتفاع ته دلته موږ اچ ویلی دی او د اوږدوالي تم ګورئ بی ویلی ده. اوس اچ په بی یا ارتفاع اچ وبخئ بی په اچ یا دا اوږدوالی په ارتفاع باندې چې تقسیم کوي ګورئ
جواب راځي 1.8 یعنی دا چې د ګولډن ریشو پوینټ یا طلایی نسبت. ګورئ اوږدوالی د یو سایډ 256 فوټه دی او دا په تقسیم کوي په ارتفاع باندې 460 فوټه ارتفاع ده، په دې تقسیم کوي دا ګورئ جواب 1.8 دا یعنی دا د ګولډن ریشو یا طلایی نسبت. دغه نسبت یا ګولډن ریشو دا چې په هر شي کې یعنی هره ودانۍ که تاسو جوړه کوي په کور کې او یا ډېرو ځایونو کې جوړې شوي دي، خو په دې نسبت چې جوړې شوي په هغې کې ډېر برکت، ښایست او داسې تاثیرات چې بالکل حیرانوونکي. مثلا په دغه علامه طارق صاحب چې په دې برخه کې ډېر تحقیق کړی دی، هغه هم په کور کې داسې یو ځای جوړ کړی دی چې هغه په همدې نسبت باندې جوړ شوی دی. نو هغه وایي چې په دې کې ډېر نااشنا او عجیب و غریب تاثیرات دي. مثلا ډېر مریضان په دې کې ښه شوي دي او حتی د کوما مریض پکې ښه شوی دی. د ګرمۍ په وخت کې پکې غذایي مواد کېښودل شي نه خرابېږي او حتی حجرات یا سیلز د دې د تخریبېدلو عمل ډېر کمیږي او که دوا پکې کېښودل شي حتی د دوا تاثیر زیاتېږي او همداسې نور ډېر زیات تاثیرات پکې دي. اصلا په دې نسبت چې کمې ودانۍ یا ځایونه جوړېږي، هغې کې د اټموسفیر نه انرژي په یوه خاصه طریقه باندې هغې ته داخلېږي چې بیا دا انرژي د دې ودانۍ په داخل کې داسې عجیب و غریب کارونه کوي چې بالکل هغه د انسان په عقل کې نه راځي. اوس راځو خپل اصلي مطلب ته چې هغه کعبه ده. تاسو که په دې ځای کې وګورئ، دغه د دنیا نقشه ده، د ځمکې نقشه ده. دې ته لږ ښه متوجه شئ. دغه نارت پول یا شمالي قطب دی، نارت پول، او دغه بیا جنوبي قطب یا ساوت پول دی. او دغه ځای کې مکه یا کعبه ده. دلته مکه دغه ځای کې په دې نقشه کې. اوس د دې نارت پول یا شمالي قطب نه دغه فاصله یا که یو خط داسې راکش کو د جنوبي قطب پورې چې دا خط کعبې نه تیر شوی، دلته ګورئ د کعبې نه تیر شوی، دغه کعبه ده. نو د نارت پول نه د ساوت پول پورې دغه فاصله که دې ته موږ وایو او په انسان کې که وګورئ بالکل د انسان د هغې فاصلې سره شباهت لري یا د هغه خط سره چې کوم د سر نه د پښو پورې دی او د نامه نه تیر شوی دی. دلته هم ګورئ د نارت پول نه د ساوت پول پورې چې دا خط دی، ګورئ د کعبې نه تیر شوی دی. نو دلته په انسان کې موږ دې ته ایکس ویلی او دې ته هم ګورئ دا زیړ خط چې د نارت پول نه ساوت پول دی، دې ته ایکس وایو، ایکس دې ته وایو. او اوس خو دا ډېره اسانه ده چې دا معلوم شي چې د دې اوږدوالی څومره دی. دا اوس معلوم کړی دی 20,000 کیلومتره اوږد دی. د نارت پول نه د ساوت پول پورې فاصله څومره ده؟ 20,000 کیلومتره. او بل که د کعبې نه د ساوت پول پورې
یو خط کش کو دغه فاصله که معلومه کو لکه په انسان کې چې د نوم نه د پښو پورې فاصله معلومه کړې ده یا دا فاصله ده دې ته مو وای ویلی دی. نو دلته د کعبې نه د ساوت پول پورې یا د جنوبي قطب پورې فاصله دې ته وای وایو او دا فاصله چې دا تقریبا څه چې بالکل 100% 12,315 کیلومتره ده. د کعبې نه د ساوت پول یا جنوبي قطب پورې دا فاصله. او بیا د جنوبي قطب نه ګورئ دا سور خط د جنوبي قطب نه د شمالي قطب یا نارت پول نه دغه فاصله د کعبې پورې یا د کعبې نه د نارت پول یا شمالي قطب پورې فاصله چې ده دې ته زیډ وایو. لکه په انسان کې چې د نوم نه د سر پورې فاصلې ته زیډ ویلو، دلته د کعبې نه د شمالي قطب یا نارت پول پورې فاصلې ته زیډ وایو. او په انسان کې د نامه نه د پښو پورې دې فاصلې ته وای ویلو، او دلته د کعبې نه د ساوت پول یا جنوبي قطب پورې فاصلې ته وای وایو. او په انسان کې د سر نه د پښو پورې دې فاصلې ته اکس ویلو، او دلته د نارت پول یا شمالي قطب نه د جنوبي قطب یا ساوت پول پورې فاصلې ته اکس وایو. نو اوس که اکس یا د نارت پول نه د ساوت پول پورې فاصله دا راواخلو او د کعبې نه د ساوت پول یا جنوبي قطب پورې فاصلې باندې یعنی وای باندې تقسیم کو، دلته وګورئ اکس په وای د اکس قیمت یا د نارت پول نه د ساوت پول پورې فاصله څومره ده 20,020 کیلومتره. دا په وای باندې تقسیم کو، وای د کعبې نه د ساوت پول پورې فاصله ده دا څومره ده 12,315. په دې چې تقسیم کو دا ګورئ په دې چې تقسیم کو جواب راځي 1.618. دا ګولډن ریشو یا طلایی نسبت ده. اوس که چیرته لکه په انسان کې چې وای یعنی د نامه نه ښکته د پښو پورې دا فاصله د نامه نه د سره پورې په دې فاصله باندې تقسیموله، جواب 1.818 راتلو یا ګولډن ریشو پوینټ راتلو. همدارنګه دلته هم وګورئ د کعبې نه د ساوت پول یا جنوبي قطب پورې فاصله چې 12,315 کیلومتره ده او وای ورته مونږ ویلی دی. نو که چیرې دا فاصله راوالو د کعبې نه دا کعبه ده د کعبې نه د نارت پول یا شمالي قطب پورې فاصلې باندې یا زیډ باندې تقسیم کو، جواب 1.618 راځي. دلته وګورئ وای په زیډ مساوي کیږي د وای قیمت لیکو، د وای قیمت څومره دی یعنی د کعبې نه د جنوبي قطب پورې فاصله څومره ده دا 12,315 دلته لیکو 12,315 دا په زیډ یعنی د کعبې نه د نارت پول یا شمالي قطب پورې فاصله دا څومره ده دا 2,695. دا اوس دلته ولیکو 2,695 نه دي 45 دي. په دې باندې چې تقسیم شو جواب راځي 1.618 یعنی ګولډن ریشو یا طلایی نسبت. نو ګورئ په انسان کې ناف یا نوم د انسان دا په ګولډن ریشو یا طلایی نسبت باندې دی. ګورئ دا د انسان نوم دی او د انسان نوم په ګولډن ریشو
یا طلایي نسبت باندې دی. همدارنګه دلته وګورئ کعبه یا بیت الله شریف هم دا ګورئ په ګولډن ریشو، دا ګولډن ریشو پاینټ شو، په دې باندې نافي زمین یا د ځمکې نوم یعنې کعبه هم په دې باندې واقع ده. الله تعالی دې وکړي چې ما تاسو پوه کړي یئ، او که کومه پوښتنه یې نو بیا په کامنټ کې رانه پوښتنه وکړئ، انشاءالله چې جواب به درته درکړم. وما علینا الا البلاغ.